دې دپاره بل څه دلیل کېدی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه بل څه دلیل کېدی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدی شي که د پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي عزیزانو قرآن ویلی دی کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي قرآن داغه جواب وکړو چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شو مړ بم ورته نه وي دا مړ نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړل کیږي دی خوشحال وي په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي عزیزان د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوي ده قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړې ده دا چا ویل دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې یو واقعي لیکل ده چې عیسی علیه السلام یو مړی راژوندی کو داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو مړی به راژوندی کو تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل یو مړی راژوندی کو د هغه مړي 4,000 کاله شوي چې مړو عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر دي وې صاحب نور خبر نه خو چې مړ شم خخ کړم او خلق را نه لاړ نو یو دوا کسان رااله د الله د توحید تپوس را نه وکړو ما جواب ورکړ اغي لاړ بیا نور کسان رااله اغي لاس را کو ستړي مشي را سره او اغیم لاړ دا لاړ کم طرف ته خي طرف ته زما په قبر کې یو کړکای وا پاغه برانه نه وته بیا به ووت مار کې خیالو کو چې تسکه په دې تور سوره کې چې پروت تم ور پسې وځه وی چې پا کړکای زم ور پسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی اعلی باغ دی ولی پکې بیگی نو ما خیالو کو چې د بازیګر ټیم دی مونږ کوم دام حدیث کې راغلی چې سړی مرشي او خاخي کی نو کني مشپمی نو په قبر کې په د زیړې مازیګری نیمه شپه د خاخ کو او چې خلق تلار شي نو لاندې په د مازیګر دی وای چې ما مټي اونغخته او خیال مې وکړ چې او 10 کوم چې مونږ کوم وی یو جنای رااله او زه رستو نه ونیوم چې دلی منځونه نشته او 10 مکوا وی ما ورته وی چې مون څنګه نشته دا ته څه وای وی بیا ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکا چې سپېړه مې ورکا داغه غاړه کې هارو هغه هار اوشلیدو چې اوشلیدو جنای زکلک ونیوم
چې او 10 باله کې چې دا هار مال جوړ کی وکیناستم د تار یو سره غجنې ونیو او یو ما ونیو مریم پکې اچولې خپلو کې خبرې کولې هغه هار لا نو پیرلې شوی چې تا आवाज وکړو زبار روان 3,000 کاله پکې تیر شي وای زرګونه خوشاله دي د یو ساس کې د غم نه قربان شي عيش او خوشحالي هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پویم نشي او په وخت تیر شي او غم چې یو سات در باندې راشي نو تیر شوي 100 کاله خوشحالي دی بیا هېرئ ته بڑا کیوے چې تا خوشحال لا کلوي نو زما عزیزانو د قبر معاملہ چې دا الله پټه ولی ساتلې ده پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ ده پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دی چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راز څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو 2 قبرونو تیر شو واپس راو ګرځیدو صحابه ته فرمایل چې واوري هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي لیکن په ظاهر سلوه ګنا نه و چې دوی په خدای نیولې دي لیکن دا غبي نیازي ده یو 2 ګناونه دي دواړو کې وو په الله سخت رانی ولي اے صحابه کده دې وجه نه وي چې تاسو به بیا مړ نه خخوي پزمکه کې نو ما به اوس خدای ته ویلی وي چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې او یاره مدادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نرستو په قبر کې دا سختۍ دي نو مړ به بیا خخوي نه بار به پروتي نو د دنیا نظام به ټول خراب شي نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی متقی قرآن وای چاته وای الذين يؤمنون بالغیب نو اعتبار هغه ایمان لای چې هغه ایمان بالغیب وي چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې صحابه دا دو مړي چي دي دا یو د تشو متیازو نه با ځان بچ نه ساتلو تشي متیازي به چوکي او 10 به نو چولو هغه ساس کی به په بدن پریوته نو د مرګ نرستو الله په دې رانی ولې دي او بیا یې فرمایل چې استنزهوا من البول اے صحابه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ ځکه د قبر عذاب چې د هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړیږي یو د یو کې دا عملو په دې خدای اعلان دی رانی ولې دي څوک ویلې شي یو سړی ماته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډیر رونی وو ما ورته وی چې خبره ده چې دا الله ډیر نمونه دي خو یو نوم پکې الله الصمد دی صمد معنا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی موسی علی السلام تخپل مور وی چې ته خدای ته ډیر زیر راځي
کمزور ما منز نشم کوله لکه زما د پاره د دې منز معافی ته وغواړه چې راته معاف کی. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې د سی وی ورته وای چې منز مکوا معاف. سورځ تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وای چې لګا خپل غوندې نامې خو دې ډېری دي خو یو خپل نامره توخای چې ستانوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دی وای چې هغه وی چې زما خپل نوم چې دی بے پروا دی. چې مور ته دا ټکی وکم مور یو وای ناری کو د کټو کوزه وغورځیدا وی بچیا والله که بیا مونږ قضا کم ویلې ولی وی دا غنوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مرونی سي زبې څوک څوک ویلې شي چې دا ولی چا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولی خبره دا وا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دی شي. معاملہ د قبر دا پیغمبر ویل قرآن ویل دا بلکې پیغمبرم نه دا ویل مرګ نه رستو سړی سره په قبر کې څه کیږي دا خدای ویلی. نو که خدایم دروغجن شي په دې کائنات کې نو بل لا رښتینی څوک بل څوک شته؟ نن په دې ملک هوا ده چاله قبر عذاب نشته قبر کې لاندې څه نشته. دا د مولیانو اسه ډکوسلې جوړې کړي والله مړی موازونه کوي مړی قسم په خدای دې چې مړی دسي خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې واغې د لپاره مهنت او مشقت به پکاري دسي خبرې مړی کوي لکه زه ته چې کوم ته څه خبرې یو دوا یارانو دواړه بزرګانو د ټاپ بزرګان یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو خلق ورته دوست مړ دی وخا راغه ورته دا سه ودرې دو دا شعر ورته وي چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ما میروی او زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شوي یوازې روان شوي دا ولې بیا ورته وی اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میروی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو نو یار ورته د کفن نه لاس راوېستو چې لاس راوېستو د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه و د لاس یې ونیو ا بزرګانو وی کده لاس ورکوس بدیم ختم شي جنازې نه ولا لاس عزیزانو دا د حال خبرې دی حال مون قالم پورا نه د زده کړي نو په حال څه پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده ابوبکر صدیق چې لحد کې کېخو نو لحد ته شګي ورو غورځېدي صحابه بیا هغه تبذر لري کړي او هغه شګي راځته چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوته دي او ابوبکر ځان ته غاړېسته دي ورته صدیقه زه ډېر وخت نستا په انتظار زما عزیزانو مړی داسې خبرې کوي لکه تاسو چې کوم خدای د پاره حال پکار دی
مهنت او مشقت پکار سره داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څال دی لاندې فلال چې کوم لوی مرتدي مال راولي چې ځان سره بوزم ولې وخی راشه وګوره فلال مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تاسو کو چې جی دا علم د څنګه زده کړې مونږ ته وخای هغه په سلويخ کاله کې دا علم ما سلويخ کاله کې زده کړې اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ 4 سال میں سکھا دوں لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب څنګه صفا کې دته دړه صفائی پکاري ډېر صفائی څنګه یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی داسې وظیفه ما ته وخایا چې زه وبو د پاسه ګرځم وبو د پاسه ویل خاول دا خو اسانه وظیفه ده ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسي اخوا دی خوا مګوره بس دریاب ته ور ټوک کا او زما نوم والا پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا بس وبو د پاسه بګرځي ول ډېر خدای به دریاب غاړې ته ورغله په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانې وردنګلی دي چې وردنګلی دي خو چې وبو نیولې ده ا د پیر نامت هېرا شوی دا یا الله یا الله یا خو چې یا الله ک دریاب ورته سمز مکو دی په وګرځي خو ګرځېدو راغې پیر ته وې څنګه چل پیر ورته څنګه چلو شو وې صاحب استا حکم خو مې ومنلو خو چې وبو ته مې ور ټوپ کو او بو راونی وم ستا نوم را نه شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خله کې نه وپاره وې بچیا دغه وخت کې د زوی یادو وې نه وې خزا وې نه وې لور وې نه وې زو وې نه کور بال بچ ویل والله کمی هیڅ یادو سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولای سوا د الله ویل کې دې بل څوک نه سوا د خدای نه وې نه وې په بو مغه څوک ګرځي چې د چاړه دار څنګه خالی وي او د خدای کوري تاسو پوه شئ په خبره دړه صفای غواړي لغوندې مهنت سره کتاو نه لید زما استادو ډېر لوی ولی او بزرگ د زمانه ترمزو اجي صاحب سره لس کاله غزاګانی په مومندو کې کړي ډېر لوی بزرگ قسم ما ته وخړو چې یو طالب مړو هغه طالب وو د باجوړ په غزا کې مړو خاخې هغه قبر وسمشتا ابل کالزه باجوړ ته تلم چرالم په ورل او سمشتا باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو ترمزو اجي سره رحمت الله علیه ورته مې وړي وې جیندا وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړي وې نه جی ته اجازه ته کوي زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختیر علری کړی دی د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټه زرغونو او داغه بوټي تانګ داسې په دې سینه راغلو او تک سر د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څشینې دی لیدل لکه د لحد نه داغه ګلاب بوین چیرې وزر به سغي تختې او په صاحب تراغله و صاحب ال ته خدا سي چلو بچو ما چې درته پردای مالای پردای خیر خبره ډيري دي عرض داو چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب د دین او ویلی پیغمبر په خپل دي بلکې قران ویلی دي چې د پیغمبر د خلینا کوم خبري وزي دا خبره د پیغمبر د ځان نه دا وحی وی چې ما ورته کړی دا داغه د جیب خبري نه داغه د نفس خبري نه داغه د خواهشات خبري رسول الله صلی الله علیه وسلم
سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیګا چا خوب لیدلې ده چې زاغه ته تعبیر وکړ. صحابه وی چې یا رسول الله بیګا مونږه څه خوب نه دی. وی غوکه دی بیګا ما یو خوب لیدلې. ټول صحابه سرنګون شو او غوږی کې وی زه پروتم او یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی. د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سر زره زره شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی. وی ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی. وی دوه کسو راته وی چې یا رسول الله فانطلق مخکزا. وی چې مخکې لاړم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ پلاس کې د اور پلاسونه او د اور انبوري دي د دې ناس دی خلی ته ورچي دا خلی داسې شلی او بیا ورزي او شلی او بیا ورزي. یا بار الہ دا څوک دی؟ وی جی نور مخکزا. چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو تنور دی چې خزه او سړی پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبه پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي کله لاندې. دا سوق دي وی جی نور مخکې ځه. چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت ته غوپې وای هر طرف ته چې د وته اراده وکي هغه طرف نه کانه راشي او د په داخله ولګي او بیا پکې ورغورځي. دا څوک دی؟ وی جی نور مخکې. وی ما دواړه راونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وخود. وی یو راته وی چې انا جبريل زه جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام. دا سم چې درته خود غوکې د چوستې په پوي. یا رسول الله کم سره چې پروت او سره په کانی ماته دا جوړې ده دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به په نه کول. قران به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قران د عمل زراغه د به بیا پکې نو. دا سړی چې مرشي په قبر کې به تر قیامت پورې د سر په دې عذاب گرفتاری. دا هغه سر دی چې چا قران ویلو عمل به کوي. سردار کونینو فرمایل چې دا خلای پامبورونو شلیدا او جوړیدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سره دی چې په دې خلبه د په دنیا کې دوه جنگول د خیر خبره د په دنیا کې چره نه وکړي سیوا د شر او د فساد د خبره کار شیطانت. نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمونږ خله د سار نه تر ماخامه پورې څک زمونږ د خلو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال. دا خزه او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړا او راوړه و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزه وی او پردو خزو پسې به ګرځیده او دا هغه